د هلمند رادیو قدرمن اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره د اونۍ بحث خپرونې ته ښه راغلاست. نننۍ د اونۍ بحث خپرونه مو په هیواد کې د ازموینو شفافیت، همدا ډول کار اهلي کار ته د سپارلو او په ټولنه کې د همدې دواړو مسایلو پر اغیزو باندې بحث کوو. په خپرونه کې د هلمند کې د بوست خصوصي پوهنتون استاد او درون دیني عالم مولوي سید سمیع الله ساده صاحب را سره ملما دی. ښه راغلاست مولوي صاحب. اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې جوړ ورو خوشاله او سلامت بوسي او کم دوستان او کم هیوادوال چې زموږ تاسې غږ اوري، الله تعالی دې وکړي ټول جوړ ورو په صحت او عافیت کې اوسېږي. مولوي صاحب، زموږ لومړنۍ پوښتنه به دا وي چې د ازموینو شفافیت تاثیر او اغیزه به څه وي؟ الله تعالی قرآن کریم کې چې فرمایي چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، او بیا فرمایي چې واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. نو دلته د دې تاثیر یو معنوي اړخ دی او بل مادي اړخ دی. که مادي اړخ ته کچیر راسو چې دا تاثیر دا لري چې کله چې یو څوک مقرر کیږي او دلته امتحان او شفافیت وکتل سي، نو طبیعي خبره ده چې هغه د خپل په کار کې وړتیا لري او کولای شي چې په ښه توګه دا کار سرته ورسي او په صحیح ډول باندې دا کار سرته ورسي او بیا په دې کار کې بهبود او ښهوالی راولي. او دوم اړخ یې زموږ تاسې چې اسلامي، دیني او مذهبي اړخ دی چې په هغه کې بیا دوه شیان دلته په ځای کې راځي، چې یو دا دی چې د شفافیت پر اساس باندې امانتداري چې موږ تاسې ورته وایي د امانتداري مسؤلیت رافع کېږي، او دوهم دا دی چې زموږ تاسې په اسلام کې چې یو بل اساسي اړخ دی د عدالت او انصاف د هغه اړخ پر ځای کېږي. نو که خدای نخواسته شفافیت رانسي، نو په دې کې د امانتداري اړخ هم تر پښو لاندې کېږي او د عدالت اړخ هم تر پښو لاندې کېږي. نو دلته به امانتداري هم پر ځای سي، عدالت به هم پر ځای سي، او بیا دا دی چې په چارو کې به بهبود او ښهوالی راسي او داسې کس به په ټولنه کې راسي چې هغه به د خپل په کار کې وړتیا لري او د آینده کې به ستونزه او مشکل رافعي. د اسلامي امارت خاص توګه د ازموینو د ملي ادارې د ازموینو شفافیت څنګه ارزوي؟ د ازموینې د ملي ادارې شفافیت خو موږ تاسې ته معلومه ده چې کله امتحان واخیستل سي یا ازموینه واخیستل سي، د هغه څخه وروسته شفافیت پر دې معلومیږي چې چاته اعتراض وي، او کله چې اعتراض نه وي یا څوک اعتراض ونه کړي، نو د دې څخه دا معلومیږي چې شفافیت موجود دی. نو په اوسني وخت کې که موږ تاسې وینو چې عموما چې د ازموینې ملي اداره چې کوم ازموینې اخلي، نو تر ډیره حده پورې زه چې کوم معلومات لرم یا زه چې د مختلفو کسانو سره په ټولنه کې ولاړ او ناست لرو، نو اعتراض مو نه دی لیدلی. نو که چې اعتراض مو نه دی لیدلی، د دې څخه دا معلومه ده او څرګنده ده چې شفافیت په پوره ډول سره مراعاتېږي او کوم اړخ چې د اصول چې د ازموینې د ملي ادارې دی هغه په صحیح توګه سره رعایت کېږي او دا کار مخته ځي. یو بل مسله ډېره مهمه ده، کار اهلي کار ته سپارل. مثلا ځینې کسان وایي کله چې کار اهلي کار ته سپارل سوي، په هغه ټولنه کې د ولس او دولت ترمنځ باور زیات سوی وي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ یو خو دا زموږ تاسې د دین یو مهم اړخ دی، لکه څنګه چې مخکې مې آیت ووایه چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، چې کار او اهلي کار ته سپارل دا زموږ تاسې یو دیني وجیبه ده چې د دې څخه که چیرې خدای نخواسته سرغړونه وشي، نو او دنیوي مسؤلیت خو ځان ته دی چې هغه کې په مشکلات راځي، ستونزې به راځي. اخروي مسؤلیت انسان ته راجع کېږي او مسلمان ته راجع کېږي چې په دې کې کم څه چې دا شخص کوي یا کم څه چې مثلا یو څوک بغیر د اهلي کار څخه وسپارل سي، که چیرې خدای نخواسته خنډونه و مشکلات و ستونزې وي، نو د دې ټولو مسؤلیت څوک چې د اهلیت چا امارت کړي هغه ته ټوله راجع کېږي چې هغه به په اخروي مسؤلیت کې په دې کې ګرم راځي. او کله چې بیا کار اهلي کار ته وسپارل سي، ګټې څنګه ارزوي؟ مثلا په ټولنه کې د خلکو باور، خاص توګه د باور مسله ډېره مهمه ده. ټولنه کې اعتماد او باور او د دولت سره ملاتړ به څومره زیاتېږي؟ په دې کې که موږ تاسې وګورو، یوه اساسي موضوع چې مقدمه موږ تاسې ورته کښېږدو، د مقدمې په شکل سره موږ تاسې په اسلام کې شفاعت ورته وایو. شفاعت مطلب دا دی چې سپارښتنه.
نو د دې ټول دا کار او اهل کار ته سپارل یا کار او اهل کار ته نه سپارل دا ټول الته د سپارښتنې څخه را شروع کیږي کار. نو موږ تاسې عموما په اسلامي تعلیماتو په چوکاټ کې موږ تاسې دوه قسمه شفاعت یا سپارښتنې لرو، یو اخروي دی او بل دنیوي دی. دلته چې دا کم موضوع چې زموږ تاسې ده چې مثال کار او اهل کار ته سپارل او په دې کې مثال یې څوک چې مقرریږي، په دې کې یو اساسي راز یا اساسي رول چې دی هغه د سپارښتنو دی چې موږ تاسې په یو بل تعبیر سره واسطه هم ورته وایو. دغه سپارښتنه چې ده په دنیوي سطح باندې په دې کې چې فقهای کرامو بحث کړی دی دا دوه اړخه لري. یو هغه دی چې یو څوک د یو چا سپارښتنه کوي د هغه د وړتیا په خاطر باندې او د هغه د لیاقت په خاطر باندې او په دې اساس باندې چې دا کار په ده باندې پوره بولي، نو په داسې صورت کې بیا مشکل هم نه راځي او کم څوک چې سپارښتنه کوي په هغه کې د هغه دپاره هم اخروي مسؤلیت نه راجع کېږي او کم چاته چې کار په لاس ورسي هغه هم تر ډېره حده پورې خپل په کار کې برلاسي وي. دوهم اړخ یې دا دی چې مثال چې کار و اهل کار ته نه سپارل لکه څنګه چې تاسې یادوري وکړله، په دې کې غټ مشکل دا راځي چې دا سپارښتنه چې ده دا په دنیوي سطح باندې هغه سپارښتنه ده چې که چیرې خدای نخواسته وروسته د خپل په مسؤلیت کې یو څوک پاته راځي، یو هغه کس دی چې مثال پاته رالی چې په دا کار کې دی واقع دی یا په دا کار په جریان کې دی، هغه خپل د ځان سره هغه د دې د امانتداري پر خلاف راځي په دې خاطر باندې چې هر چاته خپل ځان معلومیږي چې څوک د یو شي مسلکي نه یا د یو شي باندې سر نه خلاصیږي، نو خامخا دی هغه ته ولاړي او هغه تر سره کوي، نو طبیعي خبره ده چې په هغه کې مشکلات او خنډونه او دا شیان راځي. نو دا د خپل مسؤلیت هم دی چې باید دغه رقم کار ته څوک خپل ځان ونه سپاري. دوهم موضوع دا ده چې که یو څوک راولاړېږي د داسې چا سپارښتنه کوي چې هغه مسلکي نه وي او یا هم هغه کار په هغه باندې پوره نه وي، نو که په آینده کې خدای نخواسته هر مشکل هر ستونزه راځي، مثلا د نظام ته تاوان رسیږي یا بل څه ته یا بل څه ته، په دې کې څوک چې سپارښتنه کوي هغه هم په دنیوي او اخروي سطح مسؤل دی او څوک چې مثال په دې کار کې واقعي هغه هم په دنیوي او اخروي سطح باندې مسؤل ګڼل کېږي او دا مؤاخذه بیا هغه څوک چې سپارښتنه کوي د هغه سره هم کېږي او څوک چې په دې کار کې د هغه سره هم کېږي. مولوي صاحب سعادت، ځینې کسان په دې پوهېږي چې زما وړتیا کمه ده، د دغه کار لپاره زه نه یم مناسب، خو بیا هم واسطې کوي او د مقرري لپاره غوښتنې کوي. ستاسو په نظر د دغه کس مسؤلیت څه دی؟ دا خو موږ تاسې یو بل شی د خپل ژوند پر اساس باندې وایو چې مثال وجدان د هر چا خپل بهترین قاضي دی. اوس چې یو څوک په یو شي باندې وړتیا نه لري، د یو شي استعداد او لیاقت نه لري، خپل د مادي ګټو په خاطر باندې دی مثلا یو مسلک ته بنده ورځ چې د خلکو په کارو کې خنډ جوړیږي یا د خلکو دپاره د تشویش او د خنډ یا د ځنډ سبب جوړیږي، نو لومړنی دا دی چې که یو څوک خپل ځان واقعا قاضي کړي نو هغه هیڅ وخت باید داسې کار ونه کړي، ځکه چې یو څوک چې په ځان باندې وړتیا او باور ونه لري نو طبیعي خبره ده چې هغه به د خپل په کار کې ناراحته هم وي او کم څوک چې خپل د ځان په وړاندې باندې وړتیا او لیاقت ولري نو کله چې د یو خدمت کوي، ټولنې ته یو خدمت کوي، د ولس خدمت کوي، یو نظام ته خدمت کوي، هغه خپل د کار سره راحت او د سکون څخه برخمن وي. نو دلته یو شی دا دی چې مثال دی خپل ځان یې ناراحته کړی دی او خپل وجدان ته دی سمه فیصله نشي ورکولی، خپل په وجدان باندې ملامت وي او په دوم قدم کې دا دی چې ټولنې ته، ولس ته او د نظام ته هم دی کار نشي کولی. نو باید که چیرې یو څوک دا رقم وکړي د هغه مسؤلیت دا دی چې د مادیاتو په خاطر باندې د نه خپل ځان ناراحته کوي، نه د ټولنې ته تاوان رسوي او نه د یو نظام ته تاوان رسوي. پر خدماتو باندې باور کول او پر وړاندې پرتې ستونزې له منځه وړل، په دې برخه کې د ولس مسؤلیت څه دی؟ د ولس مسؤلیت په دې کې تر ټولو مهم دا دی چې اول خو چې په کوم شي کې دوی ته ستونزه یا مشکل معلومیږي یا په کوم ځای کې چې دوی ته ستونزه په برسېره کېږي، بعضې وخت دا رقم وي چې یو څوک په یو کار کې وي یا مثال په یو بخش کې وي، هغه ته تر ډېره حده پورې ستونزه او مشکل نه معلومیږي، د باندې کس ته یا بل کس ته د هغه ستونزه او مشکل معلومیږي. نو په داسې وخت کې ولس که چیرې مثلا داسې کولی شي، د ولس دپاره دا د همکاري اړخ دی چې په کم شي کې یا په کم خدماتو کې یا په کم برخه کې که چیرې ستونزه او مشکل وي، هغه د مربوطه
مسؤلینو سره شریک کړي او بیا مربوطه مسؤلینو څخه د هغوی د عاجلې فیصلې په اقدام باندې باید څوک ونه وسیږي، ځکه چې موږ تاسو ته یو شی معلومیږي چې یو چوکاټ چې روان وي نو په هغه چوکاټ کې که څه هم یو څوک د یو شي مسؤل وي خو لیکن هغه دومره صلاحیت نه لري چې هغه عاجل فیصله دی وکړي او د ولس خدماتو د رسیدګي وکړي، بلکې هغه یو ته مراحل لري، مثال یو پروسیجر لري چې د هغه په طی کولو سره بیا کولی شي یو شی نتیجه ورکړي. نو د ولس څخه زموږ تاسې توقع دا دی چې که څه هم موږ تاسې خپله د ولس په چوکاټ کې راځو خو لیکن دا یو شی دی چې په خدماتو کې او په ستونزو مشکلاتو کې عاجل اقدام او دفعتن د یو شي ته رسیدګي چې ده دا شی عموما په نظام کې تر ډېره حده پورې نشي کېدلی او د نظام په اصولو کې نشي کېدلی چې رسیدګي دې وسي. نو یو شی دا دی چې ولس تر ډېره حده پورې مثال که ستونزه او مشکل د مسؤل سره شریک کړي او بیا د هغه د ښه والي په هکله باندې که چیرې د یو طرحه لري مثال یو شی لري هغه هم ورسره شریک کړي او بیا دا دی چې عاجل پر کار باندې ونه کړي نو انشاءالله تر ډېره حده پورې مشکل حل کېږي. اداري یا دولتي خدمات څنګه ارزوئ تاسو؟ ځکه تاسو وینئ په دې ښار کې اوسېږئ یو علمي قدر یاست، تاسو اداري خدمات څنګه ارزوئ؟ اداري خدمات خو دا خو طبیعي خبره ده چې د انسانانو ټولنه ده، خود به بعضې وخت یو ناخواله راځي یا یو ستونزه به راځي خو لیکن تر ډېره حده پورې په دا وروستیو ورځو کې چې د مشرانو د خوا څخه هم پر دې باندې ټینګار شوی دی چې په کارو کې باید خنډ او ځنډ واقع نه سي او چاته مشکل را نه سي. نو تر ډېره حده پورې چې موږ وینو یا اورو ورځ تر بلې بهبود راځي او ښه والی راځي او خدماتو ته رسیدګي کېږي او دا رقم موږ تاسې خو ویلی نو چې مثال 100% درست دی په دې خاطر باندې چې په انساني ټولنه کې یو مثال د انسانانو په چارو کې خود نیمګړتیا یا ستونزه داسې ځینې شیان راځي پکښې هغه خو د وخت په تېرېدو سره بیا اصلاح کېږي. ځکه سیستم یې سم دی، مثلا تمرکز دلته پر سیستم کېږي. بالکل سیستم خو یو چوکاټ سته، یعنې داسې نه دی چې یو کار داسې روان دی، یعنې په ټولنه کې چې موږ تاسې وینو یو کار داسې خودسرانه نسي روانېدلی او نه هم روانېږي. د دې څخه هدف دا شی دی چې مثال یو چوکاټ روان دی، یو کار په یو چوکاټ کې روان دی، نور که چیرې بعضې وخت یو ستونزه مشکل راځي د هغه دپاره د لا ښه والي دپاره کار کېږي او هغه به انشاءالله حل کېږي. خو لیکن داسې کار بغیر د چوکاټ څخه نه دی چې یو څوک وایي چې دا بې چوکاټه دی او یا هم داسې خودسرانه دی. د دولتي چارو یا دولتي خدماتو ته بهبود ورکول، واده ورکول یا د معیاري کولو لپاره هڅې کول یوازې د دولت مکلفیت دی مولوي صاحب که عام ولس یا د ټولنې وګړي هم په دې برخه کې شرعي مسؤلیت یا مکلفیت لري؟ بالکل، ځکه چې هر یو په ژوند کې دا ژوند چې دی دا داسې جوړ دی چې هر یو خپل تر حده پورې مسؤل دی، په دې باندې داسې مسؤل دی. مثلا یو څوک دا کولی سي چې یو چاته یو نیکه مشوره ورکړي د یو کار په هکله باندې، دی که چیرې نور هېڅ په وسه نه رسېږي د دغه مشورې د ورکولو او د هغه پورې د رسولو دی مسؤله دی. موږ تاسې اکثر وخت ګورو د باندې په مجلسو کې یو خلک د کښېني یا مثال افراد د ولس د کښېني، هر یو خپل د ځانه څخه نظریات وایي، خپل د ځانه څخه مثال تبصرې کوي، خو لیکن داسې اقدام څوک نه کوي چې هغه د راولاړ چې ورځ د ځان ستړی کړي او یو د یو چا سره دې وویني یا د راولاړ چې مثلا د یو شي مسلکي دی د یو شي په ځان ستړی کړي د یو شي په هکله باندې طرحه جوړه کړي د یو چا سره د شریکه کړي یا مثلا په شي باندې دی پوهېږي دی د راولاړ چې د هغه یو چا سره دې وویني او د خپل د وړتیا هڅه دې وکړي یا خپل د وړتیا په هکله باندې د یو چا سره شریک کړي چې د فلاني شي باندې زما سر خلاصېږي زه د فلاني شي مسلکي یم زه دا رقم همکاري یا کومک کولی شم. یعنې دلته دا رقم دی که چیرې عموما طبیعت دا رقم جوړ شوی دی یا مثال ذهنیت دا رقم دی که چیرې حق الزحمه یا مثال یو عوض ورکول کېدی نو هغه کار خلک کوي او هغه کار ته لیوالتیا ښیي، لیکن که بغیر له دې څخه و مثلا د ولس د خدمت پر اساس باندې د ټولنې د خدمت پر اساس باندې د نظام ته د خدمت پر اساس باندې یا اسلام ته د خدمت پر اساس باندې داسې یو شی چې هغه داسې یو معلوم حق الزحمه ونه لري هغه ته بیا خلک چې دی نه زړه ښه کوي او نه هم دا رقم طبیعت فطرتا دا رقم جوړ نه دی چې دی د ځان په شي باندې ستړی کړي او یا د خدمت په نامه باندې وکړي. په داسې حال کې په دې وخت کې مسؤلیت هم شته، بالکل مسؤلیت شته. نو یعنې استثنایي صورتونه شته پکښې خود به یو نیم دا رقم کوي چې هغه به یو لله فی الله کار کوي، لیکن تر ډېره حده پورې دې ته کتل کېږي چې په دې کې معاوضه شته که نه شته. که معاوضه یې خو دوی یا کار ته زړه ښه کوي یا په هغه کار کې هڅه او کوښښ کوي، که معاوضه نه وي دغسې کښېني. او حال دا چې هر یو باید اوس دا رقم دی چې مثال یو څوک چې یو وړتیا لري یا د یو شي په هکله باندې سر خلاصېږي دا مسؤلیت لري چې باید دې تر یو چا پورې یو خبره یو طرحه یو نظر یا خپل د وړتیا یو مشوره د یو چا سره د شریکه کړي. نو دا خو هر څوک په دې کې مسؤله دی او که چیرې مثال دا رقم ونه کړي د خپل په مسلک یا خپل د وړتیا پر اساس باندې مسؤل ګڼل کېږي په دې باندې. مولوي صاحب د ازموینو پر شفافیت یعنې د مقرریو پر لانتیا باندې بحث وکړي چې رڼې دي او اکثره خلک
په دې برخه کې د اسلامي امارت هڅې ستایي. اوس دلته د کارکوونکو مسؤلیت او مکلفیت څه دی؟ مثلا مامورین کوم مسؤلیت لري، کوم مکلفیت لري چې د خپل دنده کې یا په خپل ورسپارل شوی دنده کې اقدامات وکړي؟ عموما یو شی چې موږ تاسو کچېرې وایو چې اصل یو شی چې امانتداري ورته ویل کېږي، د امانتداري مفهوم زموږ تاسې په ټولنه کې داسې اخیستل کېږي چې یو چاته یو شی ورکړه چې دا درسره کښېږده، بل وخت زه درڅه اخلم، بس دغه یو شي ته امانت وایي، یا تر ډېره حده پورې بس تمرکز پر دغه یوه شي باندې. او حال دا چې دا د انسان ژوند یا د مسلمان ژوند ته که راسو، په دې کې تقریبا زیاته فیصدي ټوله پر امانتداري باندې ولاړه ده، ټوله پر امانت باندې ولاړه ده. اوس چې یو چاته یو مسؤلیت ور د غاړې سو، یا یو مامور مقرر سو، یا یو څوک د یو شي په هکله باندې وګمارل سو، نو دلته دی باید اول قدم کې لومړنی مسؤلیت د ده دا دی دنیوي او اخروي، چې کم د دندو لایحه درته ورکړل کېږي یا کم د دندو لایحه درته سپارل کېږي، دی به د هغه په وړاندې باندې مکمل خپل مسؤلیت رفع کوي، او په هغه کې به مکمل چې کم څه د ده په واک او اختیار کې دي او کم څه چې د ده په غاړه باندې، هغه به ټوله دی کوي، هغه کارونه به دی سرته رسوي. په دوهم قدم کې د ده دپاره دا ښه والی دی چې دی به د خپل په کار کې بهبود راولي، ښهوالی به راولي، ځکه چې دا شی مهم دی په یو اداره کې، په یو ځای کې، په یو ماموریت کې. یعنی یو دا دی چې یو څوک دی پر یو ځای باندې یا پر یو ماموریت باندې 15 کاله تیر کې فقط هغه خپل کار مخ ته وړي، نور اضافه شی نشته. لیکن که چیرې یو څوک غواړي چې پرمختګ دی وکړي په دنیوي سطح باندې، او مثال د اضافي ثواب څخه د ځان برخمن کړي، د ده دپاره دا دی چې د یو بهبود راولي، د یو نوښت وکړي، د یو داسې کار وکړي، داسې ابتکار وکړي چې مثال صحیح ده چې هغه به د ده د معاش سره، د ده د لایحې وظایف سره کار نه لري، لیکن د ده دپاره دا بهتروالی دی چې دی باید دا رقم یو کار وکړي، ځکه چې دا د ده دپاره د ترقي یو سبب هم جوړېږي. مننه مولوي صاحب. د ازموینو د شفافوالي په تړاو، کله چې ازموینې شفافې وي، کره وي، پر زده کړو باندې اغېز څه دی؟ پر زده کړو باندې اغېز دا دی چې په ټولنه کې خلک د زده کړې خواته لیوالتیا پیدا کوي، او د زده کړو څخه مثال دوی اطمیناني کېږي. په دې خاطر باندې که چیرې مثلا خدای نخواسته د ګمارنې یا مثال د ازموینو په هکله باندې داسې یو مفکوره وي چې مثال هغه یوازې د واسطې پر اساس باندې وي، او یوازې د شناخت پر اساس باندې وي، یا مثال د روابطو پر اساس باندې وي، نو دلته په ټولنه کې هغه طبقه چې هغه ضعیفه طبقه ده، مثلا چې هغه شناخت نه لري، یا په ټولنه کې هغه طبقه ده چې هغه روابط نه لري، هغوی د مایوسۍ سره مخ کېږي. نو کله چې د مایوسۍ سره مخ سي، دلته مثال د یو ځای بل ځای وایي، یا په یو مجلس کې بل مجلس کې دا خبره کوي، دا ذهنیت کرار خپرېږي چې مثلا زده کړه ګټه نه کوي، په دې خاطر باندې چې هیڅ کار نه سړي ته نه پیدا کېږي، یا مثال څوک په یو کار باندې نه ګمارل کېږي. او کله چې دلته شفافیت موجود وي د ازموینې پر اساس باندې، او په ګمارنه کې شفافیت موجود وي، نو بیا په هغه صورت کې دلته ټولنه خپله د زده کړې خواته توجه کوي، او د زده کړو کې لیوالتیا پیدا کېږي، او بیا د زده کړې په چوکاټ کې یو ترقي او پرمختګ راځي. بیا په هغه صورت کې بعضې وخت مثلا دا رقم هم کېږي چې دا زده کړې چې دی دا که څه هم په دغه ذهنیت باندې کېږي چې مثلا پاینده کې یو کار او یو روزګار او یو ماموریت سره پیدا کړي، خو لیکن یوازې تاثیر دا نه دی، بلکې د زده کړو څخه موږ تاسو ته معلومه ده چې په انسان کې اخلاقي روش او په انسان کې تربیت او د انسان په ټولنیز ژوند کې پرمختګ راولي. نو دلته هغه اړخ هم ټولنې ته بیا ډېره ګټه رسېږي چې یو څوک زده کړه وکړي، که مثال زده کړې ته ځوانان یا نوی نسل مخه وکړي، نو په دې صورت کې دا راځي چې هغه په ټولنه کې مشکلاتونه او ناخوالې کمیږي. لکه فرض مثال بعضې وخت مثلا د ټلیفون غلا کېږي، یا د بل شي غلا کېږي، دا رقم مشکلات یا ناخوالې راځي. دلته چې یو چا تعلیم کړی، هغه کم از کم د خپل وجدان دا اجازه نه ورکوي که څه هم دی بېروزګاره سي، هر کم چې دی داسې یو سپک کار ترسره کړي. نو د زده کړو باره چې کله په ازموینه کې شفافیت راسي او په ګمارنه کې شفافیت راسي، دلته د ټولنې زیاته طبقه او نوې طبقه یا نوې نسل یا ځوانه طبقه چې ده هغه زده کړو ته مخه کوي. چې زده کړو ته مخه وکړل، دلته په ټولنه کې خود به خود ځینې اصلاحات راځي چې هغه ضرورت ویلو ته نه پیدا کېږي، مثال د چا تربیت نه پیدا کېږي، ځکه چې په زده کړه کې ډېر ښه یا ډېر څه د زده کړې د ځان سره. اوسنی زده کړیز بهیر څنګه ارزوي؟ تاسو وینئ چې د زده کړو لیوالتیا د پخوا په پرتله زیاته سوې ده که کمه سوې؟ طبیعي خبره ده چې یعنی د کوم پوهنتون سره چې زه تړاو لرم، په هغه کې چې موږ وګورو د نورو کلو په پرتله باندې اوس بهتروالی راغلی دی، ډېروالی راغلی دی، یو ښهوالی راغلی دی. یعنی مخکې کلونه چې و هغه یو څه د ضعف حالت و، خو لیکن اوسني کلو کې د پخوا پرتله باندې بهتروالی ډېر راغلی دی، او مخه یعنی ځوانانو او نوی نسل زده کړو ته ډېره مخه کړې. مولوي صاحب، بله مسله دا ده چې د ازموینو شفافیت پر نوښت او ابتکار باندې، هغه که په تحصیلي برخه وي که په اداري برخه کې وي، کوم اغېز لري که نه؟
بالکل لري، ځکه چې د نوښت یا ابتکار چې دی دا د یو چا د ترقي او د پرمختګ سبب جوړیږي. اوس مثلا که په یو اداره کې یو یا دوه یا درې مامورین یا مسؤلین مقرر سي، په دې کې یو څوک فقط خپل عادي د لایحې وظایف مخته پر اساس باندې مخته ځي، او یو څوک دی چې هغه د نوښت د ابتکار په فکر کې وي، هغه څه خواري کاږي. دلته سبا چې دا خو طبیعي خبره ده چې په چوکاټ کې یا عموما په خصوصي که په دولتي چوکاټ کې ارزونې کیږي او کارونه کتل کیږي. کله چې کارونه کتل کیږي، ارزونې کیږي، نو هغه چاته طبیعي خبره ده چې هغه پرمختګ ورکول کیږي او ترقی ورکول کیږي چې هغه د ځان سره ابتکارات ولري، هغه د ځان سره نوښتونه ولري، او هغه څوک دغه صفاته کیږي چې هغه د هیڅ ابتکار ونه لري، فقط د خپل وظیفه ده یا خپل ماموریت مخته دی وړي. او موږ تاسو په ټولنه کې داسې ډېر مثالونه بې شمېره مثالونه لرو چې هغه مثال یو عادي شخص وي، پر یو بس باندې مقرر سوی وي، لیکن هغه خپل د خواري په خاطر باندې، خپل د زیار او کوشش پر اساس باندې او خپل د نوښتو د ابتکاراتو پر اساس باندې د وخت په تیریدو سره ډېر لوړ ځای ته رسېدلی وي. که څه هم زموږ تاسې مثال اصلي نیت به مو خدمت وي، خو لیکن دلته په دنیوي سطح باندې هم هغه ترقي کولی سي. اخروي نیت که د یو چا د خپل پر ځای باندې چې صحیح وي، چې هغه اجر ورکول کېږي، هغه ځان ته موضوع ده، خو لیکن په دنیوي سطح باندې هم هغه شخص ډېره ترقي کولی شي چې هغه په فکر کې د نوښت، ابتکارات او د زیار عامل وي. کله چې په ازموینې کې شفافیت موجود وي یا شفافیت پکې راغلی دی، کوم کسان چې مقرریږي هغه څومره د اداري ستونزو په حل کې مهم رول لوبولی چې مثلا پخواني اداري نیمګړتیاوې چې به موجودې وي هغه څومره ورسره حل سوي؟ دا اوس تر ډېره حده پورې په دې بخش کې سهولت راغلی دی او اسانتیا راغلی ده، په دې خاطر باندې چې مخکې په اداري بخش کې موږ تاسې که وګورو نابلدتیا موجوده وه او داسې دغه ستونزې او مشکلات وه چې هغه د خنډ یا د ځنډ سبب جوړېدله. خو کله چې د ازموینې شفافیت راغلی دی او د ازموینې پر اساس باندې تقرري شروع شوي دي، په دې کې یو اساسي شی دا راغلی دی چې تر ډېره حده پورې یعنی که درته وایم په پوره ډول سره اوس مقرري ټوله د مسلک پر اساس باندې او د استعداد پر اساس باندې کیږي. نو کله چې مقرري د مسلک او د استعداد پر اساس باندې وسوله، طبیعي خبره ده چې په کوم ځای کې دی ورځي یا کوم ځای ته دی ورځي، هلته که کوم ناخواله یا مشکل یا ستونزه وي هغه به رفع کیږي حتما پکښې. دولت تر دې نور هم څومره مسؤلیت لري چې تر څو د ازموینې لپاره نور هم شفافیت راولي، تر دې نورې هڅې وشي؟ دلته یو اساسي موضوع دا ده چې عموما یوازې په افغانستان کې نه، په هر هیواد کې دا شی شته چې شناختو، روابطو، ټولنیز ژوند دا هر څوک لري. او بیا په د مسلمانانو په مابینځ کې خو طبعا خبره دا ده چې مثال هغه رقم قریبانو، دوستانو، هر څه ستا په مابینځ کې. اوس د دولت د هغه شی د مخنیوي دپاره چې کله د شفافیت راولي، که چیرې مثلا دوی ټوله توجه یا فوکس دغه شفافیت او د مسلکیتوب ته وکړي، په هغه صورت کې بیا تر ډېره حده پورې دغه ټولنیز روابط ته هم تاوان نه رسېږي. په دې خاطر باندې چې هر څوک ویلی سي چې د امتحان پر اساس باندې یو څوک راتلی سي، یعنې اوس که سیستم د لارې راتلی سي، اوس که چیرې دغه شفافیت نه وي او د ازموینې ملي اداره نه وي، په دې کې خوابتیا او مشکلاتونه هم ډېر راځي، ځکه چې یو د یوې خوا څخه مثلا سپارښتنه کوي، یو د دوستو قریب د لارې څخه، یو د انډیوالو د بل چا د لارې څخه کوي. نو که چیرې دا شفافیت تر دې نور هم پیاوړی سي او دغه د ازموینې ملي اداره تر دې هم تر نورو ارګانو، تر ډېرو حدو د ارګانو پرې وغځول سي، په دې کې دا دی چې هم خوابتیا او مشکلات رفع کېږي او هم ستونزې او مشکلات له منځه ځي، او د دې سره سره په کارونو کې بهبود او ښه والی هم راځي، او بیا په ټولنه کې د ټولنې څخه چې کومه د پرمختګ او د رشد توقع کېږي، هغه ته هم انشاءالله تر ډېره حده پورې رسېدلی شي. یعنې منظور مو دا دی مولوي صاحب، کله چې شفافیت موجود وي، لکه اوس چې موجود دی مثلا، بیا په داسې وخت کې څوک داسې توقع نشي کولی چې مثلا د لپاره فوق‌العاده کار وشي، ځکه دلته سیستم درجه بندي معلومه نه هغه توقعات بیا ټوله خود به خوده ختمیږي، ځکه چې که چیرې دغه سیستم ونه وسیږي،
طبیعي خبره ده که زه یم که ته کابل دی خامخا یو چاته وایو چې مثال یو همکاري او کومک را سره وکړه او کله چې دا سیستم موجود وسیږي په دې کې د همکاري او کومک لاس نه رسیږي په دې خاطر باندې چې د ازموینې ملي اداره تر ډیره حده پورې د امتحانونو دا رقم اخلي چې هغه د هیڅ لاسرسي نه ورته کیږي او په داسې سیستم سره اخلي چې هغه د یو چا خبرې پر هغه باندې مثال د تاثیر نه کوي ځکه چې هغه ټوله ښه او بد او ضعیف او کمزوري ټوله په سیستم باندې راباسي او ټوله د قلم پر اساس باندې راوځي د کمپیوټر پر اساس باندې راوځي نو ځکه دغه ستونزې او ناخوالې او مشکلات د خود به خود ختمېږي دلته په ټولنه کې هم ګیلې او دا شیان چې دغه تر ډیره حده پورې بار رافع کیږي سره ځینې کسان مثلا اوس په دې پوهېدلي دي چې تر ټولو وړتیا ښه ده او دا خپله د یو ښې ادارې یا د شفافیت ښکارندوی کوي مطلب دا بالکل اوس مثلا زه خپل د سترګو لیدلې حال درته وایم چې یو بس چې مثلا موږ چې وزارت د لوړ زده کړو وزارت د خوا څخه اعلان سو او بیا د هغه بس دپاره په لسګونو کسانو ثبت نام وکړي خو لیکن باوجود د دې څخه چې کله امتحان ورکول کېده امتحان ورکړل سو یعنی د امتحان داسې د ټول مسلکي اشخاص تر فلټر ایستله چې هغه هیڅوک د خبرو په خبرو باندې یعنی څوک نسو دخ کېدلی چې څوک د په خبرو باندې خپل ځان مقرر کړي یو تر یو ټوکې پورې به زه یو خبره درته وکړم چې موږ چې امتحان ورکوي نو یو نفر زموږ د دا رقم و چې د ولایت یو کس و هغه ویله چې زما د فلانۍ مضمون یا د فلانۍ کتاب ما ویلی و 10 ځای ما ووایه خو زما پر طبیعت نه جوړېدی یو 10 ځای و که د 10 ځای و باره ما پر طبیعت جوړ سو یعنی دلته په دا مجلس کې داسې معلومېدله چې دا د وړتیا او استعداد څومره لوړ دی څومره قوي دی چې د په 10 علماو باندې یو کتاب ویلی دی باوجود د دې څخه د ده نه دی خوښ شوی نو دی به خپله تر کومه حده پورې پوهېږي مګر چې کله امتحان ته کښېنستلو او پارچې په لاس راکړلې او موږ د پارچې سره حل کړلې او بیا هغه وکتل سولې نو داسې کسانان چې هغوی هېڅ خبره نه کوله خپل پر ځان باندې مثال ډېر بیرېدله مګر خپل د وړتیا او استعداد پر اساس باندې ډېرې لوړې نمرې ویوړلې او کم څوک چې مثال په خبرو باندې د ټول مجلس ځان ته داسې راجلب کړی و چې مثال هغه باید دغه رقم مقرر شي بې امتحانه ځکه چې داسې یو خبرې ځینې کولې هغه ناکامه سوله پکښې مطلب دا و چې دلته شفافیت موجود و او بیا په یو امتحان نه بلکې په تقریري امتحان هم و تحریري امتحان هم و پریزنټیشن هم و او برته د دیني جامعه او تخصصاتو د دغه څخه امتحان هم و د دې ټولو شیانو چې ووتل هغه کسانان چې د دوی په کار و او دوی ته کار کولی سو د لوړ زده کړو وزارت لپاره هغه کسانان مقرر سوله او کوم څوک چې مثال په دې بخش کې دوی ته ضعیف ثابتېدله هغه کسانان برطرف سوله اینده به وکولی شي چې د زده کوونکو یا د مسلونه کسان چې له دوی څخه زده کړه ترلاسه کوي د هغو په وړتیا باندې مثبت تاثیر ولري بالکل واضح خبره ده چې اوس مثلا د دغه ازموینې د لارې چې هر څوک راځي هر یو په هر مجلس کې دا خبره کوي دلته په ټولنه کې خپله دا ذهنیت خپرېږي چې بغیر د استعداد څخه بغیر د وړتیا څخه بغیر چې کوم څوک په کوم بخش کې په کوم مسلک کې کار کوي بغیر دغه څخه څوک نه مقررېدلی شي او نه هم دغسې هوایي څوک راتللی شي یعنې دا خو اوس ورځ په ورځ دا ذهنیت خپله خپرېږي او خپله خپور شوی دی چې بغیر له دې څخه فقط یوازې د روابطو پر اساس نه څوک راتلی شي او نه هم څوک راځي بیا کله د مقررېدو په وخت کې داسې د ارزونې مرحلې مسته دا بیا څومره ګټه ورته لري مولوي صاحب د دې ګټه دی چې بعضې وخت انسان دی ضعیف دی ځکه چې الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي چې خلق الانسان ضعیفه چې انسان ضعیف پیدا کړی شوی دی ځینې شیانو ته د انسان فکر نه وي مثال بعضې کارونه چې هغه انسان ورته توجه نه وي کړی ځینې شیان دا رقم چې هغه د غفلت په خاطر باندې د انسان څخه پاته شوي نیمګړتیا او مشکلات راغلي دغه ارزونې چې بعضې وخت شپږ میاشتنۍ او بعضې وخت کلنۍ ارزونې کېږي په دې کې انسان رابیداره کېږي خپل غلطیو ته خپل نیمګړتیاو ته خپل کم شیان که په سهون د ده څخه پاته شوي یا فکر نه شوي کم شیان که قصدن شوي یا کم شیان چې د غفلت په خاطر باندې شوي دا ټوله شیان متوجه کېږي او په آینده کې دا ټوله اصلاح کېږي او د دې پر اساس باندې په اداره کې ترقي او بهبود راځي ډیره مننه کو مولوي صاحب کور مودان خوشحاله اوسئ نو وروستي کې ستا پیغام اورو چې ولس ته یا خلکو ته ستا پیغام څه دی دا چې د ازموینو پروسې شفافیت پکې نغښتی دی او په دې برخه کې هڅې شوي دي د دې د ملاتړ لپاره خلکو څخه څه غوښتنه لري او پیغام څه دی زما یو پیغام یا په اصطلاح باندې دوې خبرې دي یو هغه دی چې د خلکو نظریات دي چې پر هر پوله او پنډله باندې خلک نظریات یا تبصرې کوي هغه ته اعتبار نشته او دومه خبره دا ده چې دغه مفت مشورې یا مفت نظریات چې دي د زموږ تاسو په ټولنه کې خورا ډیر دي
زما خپله دا نظر دی چې زده کړه چې ده هغه هیڅوک د هغه رقم بې ثمره نه پاتې کېږي بله او باید یو څوک د چا په خبرو باندې مایوسه نسی او ناامیده نسی چې یو څوک وایي چې والا دا خو نن سبا داسې کېږي یا فلان رقم یا هر رقم دا شان نسته. دا فقط مازې تر مجلسو پورې اوس پاته دی، یعنی په حقیقي چوکاټ کې دا شان اوس نسته چې یو څوک دی فقط دا وایي چې بس زده کړو نو ګټه نه کوي یا په زده کړې یا په امتحان باندې څوک راتللی نسي یا استعداد او وړتیا ګټه نه کوي. دا فقط مازې تر مجلسو پورې که یو څوک یې کوي د مایوسۍ پر اساس باندې کوي، خو لیکن په دې شانو باندې باید زموږ تاسې ټولنه او زموږ تاسې ځوانان په دې خبرو کې رانسي، بلکې حقیقي دا دی چې یو څوک په ځان کې وړتیا پیدا کړي، استعداد پیدا کړي چې د هر مسلک وي د خپل په مسلک کې به د کار پیدا کېږي او خپل په مسلک کې به د خدمت کولی شي. ډېره مننه. هلمند کې د بوست خصوصي پوهنتون استاد او دیني عالم مولوي سید سمیع الله سادات، له تاسو څخه ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو تر یوې بلې خپرونې پورې چې تاسو درانه خدمت حاضرېږو، پر مهربان الله مسپارم.